سلامونه ګران دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو د دارک ویب سایټو په اړه ده. څنګه کولی شو دارک ویب سایټو ته داخل شو. نو ډیره خوندوره ویډیو ده. ویډیو تر اخره در سره وګورئ. ویډیو در سره لایک، چینل در سره سبسکرایب او د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو نور دوستانو ته هم ورسیږي. څنګه کولی شو دارک ویب سایټو ته داخل شو. مخکې موږ د دارک ویب سایټو په اړه یوه بله ویډیو خپره کړې. تاسو کولی شئ زموږ ویډیو زموږ په چینل کې وګورئ. نو چې هغه ویډیو د دې په اړه ده چې دارک ویب سایټونه څه ډول دي، څه ډول کاروباریان یې څومره دي، ولې ده ته دارک ویب سایټونه ویل کېږي، دارک ویب سایټو ته کوم خلک داخلیږي، ولې په اکثره هیوادو کې یعنی تقریبا په تمام جهان کې دارک ویب سایټونه بند دي او څوک په آزاد ډول نشي کولی چې دارک ویب سایټو ته داخل شي. دارک ویب سایټو ته داخلېدل د فایرفاکس او کروم براوزر یا ګوګل له لارې نشي کېدلی. کوم ویب سایټونه چې په ډارک ویب کې فعال دي هغه اکثریت په ډاټ انیون باندې ختمیږي، نه په ډاټ کام، ډاټ اورګ او ډاټ ان او ډاټ اټ باندې. نو تاسو که غواړئ چې مثلا دارک ویب سایټو ته داخل شئ، نو تاسو به اول کار د دې دپاره یو وی پی ان انسټال کړئ، ځکه که چیرې تاسو وی پی ان ونه کاروئ نو تاسو نشئ کولی چې دارک ویب سایټو ته داخل شئ. او د هر کشور د هر هیواد پولیس په دارک ویب سایټو کې فعاله دي. که څنګه تاسو بې وی پی ان دارک ویب سایټو ته داخل شوئ نو سمدلاسه پولیس نیسي، ځکه چې دارک ویب سایټونه داسې ویب سایټونه دي چې په هغو کې هکران دي، غله دي، قوچاقبران دي، د مواد مخدرو کاروبار دی، د اسلحو خرید و فروش دی، د پښتورګو، د زړه، د وینې او د نورو غیر اخلاقي او غیر قانوني شیانو خرید و فروش په دغو ویب سایټو کې دی. نو تاسو کولی شئ که چیرې غواړئ پولداره شئ، خپله هم ښه پوهېږئ چې انشاءالله قوچاقي پیسې چې دي ډېرې زیاتې دي او ډېرې ډېرېږي، خو انشاءالله نو تاسو کولی شئ چې دغو ویب سایټو ته داخل شئ. او زه تاسو ته طریقه ښیم چې څه ډول تاسو دغو دارک ویب سایټو ته داخل شئ. که چیرې تاسو نوي لیدونکي یاست بیا هم د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ ترڅو نور دوستانو ته هم ورسیږي. نو تاسو به لومړی کار داسې وکړئ چې تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور به واز کوئ. پلی سټور کې به ولیکئ یو وی پی ان به راډاونلوډ کړئ. اکثره که تاسو غواړئ بهتره ویب سایټو دارک ویب ته داخل شئ، یعنې د دارک ویب او ښو ویب سایټو ته داخل شئ، نو تاسو داسې یو وی پی ان وکاروئ چې هغه میاشتانه پرداخت ولري، یعنې تاسو په پیسو باندې هغه اخیستی وي یا هم ځان ته انسټال کړی وي. او کنی پلی سټور کې ډیر پری وی پی انونه شته دي. نو زه چې کوم وی پی ان استفاده کوم هغه چې دی هیشو په نامه دی. زه به دلته ولیکم هوشو وی پی ان. نو دغه ویب سایټ دغه وی پی ان چې دی زه استفاده کوم دا ډیر ښه وی پی ان دی، ځکه چې اکثر وی پی انونه دي تر یوې میاشتې پورې کار کوه، پس د یوې میاشتې بیا کار نه کوه. نو دا وی پی ان چې دی کله چې مثلا یو هفته دوه هفتې وخت پوره کېږي بیا یو اپډیټ غواړي. د اپډیټ نه وروسته تاسو کولی شئ چې هغه اپډیټ کړئ، بیا هم دغسې کار کوه لکه د سره هم چې نوی استفاده کړی وي. او اکثره وی پی انونه فری وی پی انونه چې دي د هغې په دوامواري انسټالولو باندې هم کار نه کېږي. نو دغه وی پی ان چې دی دا ما مخکې انسټال کړی دی، نو انسټال کړی مې دی. نو ځینې وفهمید تاسو کولی شئ چې دغه وی پی ان د ده پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. او بل چې دی تاسو به دلته راشئ د ده دپاره مخصوص براوزر استعمالیږي. د ډېرو لارو نه کولی شئ چې تاسو مثلا دارک ویب سایټو ته داخل شئ. یوه لاره چې ده ډېره مهمه او اسانه لاره چې د هغه د دارک ویب ته د داخلېدو لاره د انیون یا تور براوزر دی. تور براوزر تاسو کولی شئ تور براوزر په ګوګل کروم کې هم پیدا کړئ، په ګوګل کې هم پیدا کېږي او پلی سټور کې هم شته دی. نو تاسو به دلته ولیکئ تور براوزر به ولیکئ. تور براوزر هم چې ولیکو نو د لارې نه تاسو کولی شئ چې دا ډېره اسانه لاره ده، ډېر کولی شئ چې دونه اتومات داخل شئ. نو دلته رسو تور براوزر
زه دلته لیکمه تر براوزر. دوستانو د دې په انسټالولو سره زموږ موبایل ریاکشن اخلي، خو دغه تور براوزر دا ما مخکې انسټال کړی دی. تاسو دلته فکر دی نو تاسو کولی شئ چې دا د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. نو زه چې کله هم دغه ویب سایټو ته داخلیږم زما د موبایل سیستم یو څه ګډوډي رامنځته کوي، نو هغې خاطره تاسو به ډېر احتیاط کوئ چې بې د وي پی نه داخل نشئ، ځکه چې د هر دولت سیکیورټي په دغو ویب سایټو کې فعاله ده. نو که چیرې تاسو بې وي پی نه دغو ویب سایټو ته داخل شوئ، اتوماتم د موبایل سیریال نمبر او د سیم کارت شماره هم دولت کشفوي او کور ته هم درځي، د قوچاق په تور هم نیسي. نو زه رسمه دلته تاسو ته دغه طریقه ښایم چې څنګه ډارک ویب سایټو ته داخل شو. کوم لینک چې دی مثلا دلته لینکونه هغه د مخفي استخباراتو لینکونه، د قوچاقي معلوماتو، د دولتو پټ استخباراتي معلوماتو لینکونه په دغو ډارک ویب سایټو کې په پیسو باندې خرڅي. که تاسو غواړئ چې هیکري زده کړئ نو دلته د نړۍ څه هیکران چې دي په ډارک ویب سایټو کې فعال دي. مثلا د تاسو نه پیسې غواړي، تاسو ته هیکري در زده کوي، یا مثلا غواړئ یو ایمیل یا یو ویب سایټ یا یو ټویټر اکاونټ یا فیسبوک اکاونټ یا انسټاګرام یا یوټیوب چینل هر یو چې تاسو زړه و هغه تاسو ته په پیسو باندې هیکوي. نو که غواړئ چې هیکري زده کړئ هم دلته د نړۍ هیکران په ډارک ویب سایټو کې فعال دي، نو تاسو کولی شئ چې دونه هیکري هم زده کړئ. نو زه د ډارک ویب سایټ دغه براوزر زه خلاصوم. نو زه هغه لینک کوم لینک چې د ډارک ویب سایټو دا براوزر چې دی مثلا په دوی کې ټول نړۍ انټرنیټ دی. اول انټرنیټ چې دی په درې برخو ویشل شوی دی. یو سرفیسس انټرنیټ دی، یو ډارک ویب ډیپ انټرنیټ دی، یو ډارک ویب انټرنیټ دی. د نړۍ 4% موږ چې کوم انټرنیټ استعمالوو هغه 4% سرفیسس انټرنیټ دی یا سطحي انټرنیټ دی. او ډیپ انټرنیټ چې دی هغه انټرنیټ دی چې په هغو کې استخباراتي شبکې، د لویو شرکتونو اکاونټونه، د لویو بانکونو سیستمونه په دغه 90% انټرنیټ کې فعال دي، چې دغه ټول 4% سرفیسس او 90% ډیپ انټرنیټ کې، او پاتې 6% چې دی هغه ډارک ویب سایټي انټرنیټ دی. نو چې دغه ډارک ویب سایټي انټرنیټ کې لکه مخکې چې یادواري وکړه ټول مطلب د قانون خلاف کارونه چې کوم کېږي هغه په ډارک ویب کې کېږي. دوستانو موږ د تر براوزر را خلاص کړه. نو زه هغه کوم لینک چې دغه ډارک ویب سایټو دی اصلا دغه براوزر چې دی ټول انټرنیټ دپاره دی، تنها داسې نه دی چې مثلا د ډارک ویب دپاره دی. نو تاسو به دغه لینک چې کوم زه په د ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچوم دغه لینکونه به تاسو کافي کوي، کولی شئ چې د هغو نه نور ځایو ته هم لاړ شئ. او په بله ویډیو کې موږ تاسو ته د ډارک ویب سایټو هغه مشهور سایټونه معرفي کوو کوم کې چې ډېر خلک دي. مثلا که چیرې تاسو غواړئ یو نفر ووژئ نو تاسو کولی شئ چې په راحتۍ سره په ډارک ویب سایټو کې یو مجرم استخدام کړئ او د هغو ته هغه کوم عکس او تصویر یا په کوم هېواد چې اوسیږي یا پته ماته ورکړئ. نو هغلته چې دی ټول کسان دغه کار په راحتۍ سره کولی شي درته ترسره کړه. نو هر ځای کې چې وي یعنې په هر نړۍ د نړۍ په هر کونج کې د ډارک ویب سایټو خلک شته دي او فعاله دي. او په دغو کې چې دي 20% خلک چې ډېر په ډارک ویب کې فعاله دي د روسیې نه دي، او 14% د امریکا نه دي، او ایران چې دی په دغو درجه بندۍ کې درېیم ځای لري چې په ډارک ویب کې ډېر خلک کار کوي. په 90% خلک د ډارک ویب سایټو کارکوونکي چې دي ایرانیان دي، یعنې اول روسیه، دوهم امریکا او درېیم چې دی ایران په دغه مقام کې ځای لري. یعنې په تمام نړۍ کې چې دی ډارک ویب سایټو کې خلک شته دي. هر نړۍ د هر ځای خلک د ډارک ویب سایټو کې فعال دي. متاسفانه په افغانستان کې خو په انټرنیټ باندې کوم محدودیت نشته دی. نو تاسو کولی شئ په افغانستان کې بي وي پي ان هم داخل شئ، ځکه افغانستان کې د انټرنیټي پولیس تر اوسه خو ډېره لرې خبره ده چې پیدا شي او هغلته په انټرنیټ باندې ولکه ولري. نو کولی شئ چېرې تاسو د افغانستان ډارک ویب ته داخلیږئ بي وي پي ان هم کولی شئ داخل شئ.
خو وی پی ان چې دی بهتره دی ځکه هغه د نړۍ د پری سرورو څخه تاسو وصلوي یعنی تاسو لوکیشن او د موبایل سیریال نمبر بیخي ورکوي نو زما دغه لینک چې دی دا مې کاپي کړی دی زه دلته پوسټ کوم نو تاسو به اتومات دغه ویب سایت ته ور داخل شئ اوس ګورو دوستانو چې دا څنګه کې موږ ته وي ټرای اگین ښه دوستانو زموږ دارک ویب سایت هغه کوم لینک چې ما پوسټ کړی و هغه ته را داخل شو دلته یې لیکلي دي د بیسټ دارک ویب سایت یو وینټ فایند ګوګل وی دلته چې دي د دارک ویب سایټونو هغه ښه ویب سایټونه دي او تاسو نشئ کولی چې دا په ګوګل کې پیدا کړئ یعنې خپله هم درته ویایي دغه ویب سایټ نو دلته چې دي تاسو مثلا معلومات یې د دارک ویب ویز ډیپ ویب په اړه ورکړي دي یعنې څه کټګورۍ لري څه مختلف لري نو دغه چې هغه ویب سایټونه دي د دارک ویب سایټونه دي مثلا مخکې ما درته ویل چې په ډاټ انیون باندې ختمیږي دې ته تاسو وګورئ نقطه ډاټ انیون دا بل ته وګورئ نقطه ډاټ انیون ګره دا بل ته وګورئ ډاټ انیون ګلکسي 3 ډاټ انیون هډن انسر ډاټ انیون نو کوم ویب سایټونه چې په دغه دارک ویب کې فعال دي د هغو اکثره لینکونه چې دي په ډاټ انیون باندې ختمیږي نو زه به تاسو ته دغې ویب سایټونه یوه ته داخل شم تاسو ګورئ ورته چې څه شی ترې جوړیږي زه به راشم کومه یوه ته داخل شم دغه ته به داخل شم په لینک باندې به کلیک وکړم اوس ګورو چې دی موږ ته چیرې مخته کوي وی enable to connected نشي کولی چې داسې کنیکټ شي اصلا د ما وی پی ان چې دی یو څه کمزوری دی یو پری وی پی ان دی لکه مخکې مې چې یادوري درته وکړه تاسو هغه وی پی انونه استعمال کړئ کوم چې مثلا پیسو باندې کیږي